د ویښتو نه پریشانه چې څومره ملګري دي که نه نو هغې دپاره ما عرض کړی چې می اینډ ماین آیل او شیمپو یو دا بهترین شی دی او ویښته چې کوم دی چې دا د انسان په حسن کې ډېر لوی کردار لري. که زه تاسو ته ویم یو حدیث مبارک کې راځي چې الله تبارک وتعالی بعضې ملایک داسې د الله ثنا وایي چې پاکي د هغه ذات لره چا چې زنانه په کمسو باندې ښایسته کړي دي او سړي په ګیرو باندې ښایسته کړي. نو که ویښته د ګیرې دي او که د سر ویښته دي دا د انسان په حسن کې ډېر لوی کمال او کردار لري. نو په دې وجه باندې ستاسو د ویښتو د غورځېدو مسایل دي. تاسو تقریبا نن سبا هر کس ته په پاکستان کې بیا اورسیز چې زموږ څومره ملګري دي هغې بیا وایي د بار ملک اوبه چې کم دی یا ابو هوا خرابه ده نو زموږ ویښته وځي. نو ستاسو ټولو دپاره یو بهترین علاج دا دی چې تاسو می اینډ ماین شیمپو او آیل دا استعمال کې الحمدلله ریزلټ راتلل سټارټ شوي دي. دا هم اوس یو اډر دی زموږ یو ملګری دی په دوبۍ کې هغې ته یې لیږو. نو که څوک اورسیز ملګري دي د هغې دلته کې څوک وي هغه دوبۍ کې سعودي کې کوم ځای ته هم درځي نو بالکل په کې پی کې خو هر ځای کې تاسو ته میلاویږي. نو هغې هم چې کوم خپلوان دي هغې سره خبرو کې چې څوک درځي مسافر نو هغې ته به موږ حواله کړو انشاءالله تاسو ته به که دوبۍ کې وي که سعودي کې تاسو دا میلاو شي. او د ویښتو چې کومه لویه مسله ده چې تاسو یې پریشانه کړې او هر انسان تقریبا نن سبا د هر دویم کس دا مسله ده دا مسایل به مکمل خوشحاله به دا به ختم شي او ښه ښکلې بهترین ویښته به مو وي. او ما درته مخکې ویلي چې می اینډ ماین رهیږي آپ فاین.